السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده دوستانو چې روغ جوړ او خوشحاله به. څه ډول کولی شو یو دانه ایمیل جوړ کړو په موبایل کې. د ایمیل د جوړولو د زده کړې لپاره دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې وګورئ. راځو خپل ایمیل پرانیزو. له دې ځای څخه د ایمیل په علامه باندې کلیک کوو، د ایمیل په لوګو باندې، او لاندې راځو. دلته نوشته دی add another account. له دې ځای څخه به ګوګل انتخاب کړئ، ځکه ګوګل اکاونټ غواړو چې موږ جوړ کړو، د ګوګل لپاره جیمیل. له دې ځای څخه به تاسې چیک انفو نه وروسته له تاسو څخه کود غواړي، د خپل تلیفون پاسورد به ورکړئ یا مو خپل فنګر نه استفاده وکړئ. وروسته له دې یوه بله پاڼه پرانیزئ. نو دلته به کریټ اکاونټ باندې فار مای سیلف ټو منیج مای بزنس په دواړو نه چې هر یو انتخابوئ. زه مغه فار مای سیلف انتخابوم، هیڅ پروا نه کوي هر یو مو چې انتخاب که فار مای سیلف مو انتخاب که او که فار مای بزنس، دواړه هیڅ پروا نه کوي. دلته به خپل فرست نیم او لاست نیم ورکړئ، نوم او تخلص به مو ورکړئ. مثلا زه همداسې یو دانه نوم ورکوم. احمد علي مثلا. له دې څخه نیکست باندې کلیک کوو او یو بله پاڼه یا یو بله صفحه پرانیزي، او له دې څخه ګرینډر به په میل باندې که نارینه وي په نر باندې او که ښځینه وي په فیمیل باندې، نارینه لپاره میل او ښځینه لپاره فیمیل. د پیدایښت کال به ورته انتخاب کړئ. ما همداسې د نمونې په خاطر باندې انتخاب کړل. د دې څخه به خپل کسټم ایمیل واخلئ او د پاڼه کې به خپل پاسورد ورکړئ. کله مو چې دلته یو پاسورد ولیکل، کوشش وکړئ دا پاسورد چاته ښکاره نه کړئ او یو امن پاسورد ورته انتخاب کړئ. دلته به خپله د تلیفون شمیره او دا د بیرغ عکس چې وینئ، له دې څخه به د خپل هیواد بیرغ وټاکئ. په نیکست باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې شمیره ورکړه او دا زموږ ایمیل آدرس جوړ شو، دلته به لاندې راشئ او په آی اګری باندې به کلیک وکړئ. نو په همدې اسانۍ سره ستاسو یو ایمیل آدرس جوړ شو. له دې څخه وروسته به تاسو بیا په دې ایمیلونو په علامه باندې کلیک وکړئ، دا د ایمیل لوګو چې ښکاریږي، او دلته لاندې به راشئ او خپل دا یو ایمیل و چې موږ دا اوس جوړ کړ، دا ایمیل دی. نو په همدې توګه دوستانو ایمیل جوړیږي. زموږ د نورو ویډیوګانې په تمه باندې هم اوسیږئ. تر بیا ښې چارې او ښه ژوند.